ور تاریخ ندی قربان شمع وطنای زده کوم تاریخ دیوان شمع وطنای
اوس به دی خپل ځان اول خپلو لیدونکو ته معرفي کړي. د ستا نوم څه دی ورور؟ ایمل. ښه ستا نوم څه دی؟ بیت الله. ښه ستاسو نوم څه دی؟ نظر محمد. زما نوم میاز سید. ښه ستاسو؟ جهاد شاه. ښه دغه وروڼو ښه ښه تړونونه وکړل دا چې د شمشاد نه څه هیله لري شاید دوی څه ووایي. تاسو د شمشاد نه څه هیله لرئ؟ مثلا دلته د شمشاد خپرونې خو به تاسو لیدلې وي نه به مو لیدلې په خوست کې نور تلویزیونونه شته که نه شته په دې اړه باندې که د موږ لیدونکو ته ووایي. تر اوسه موږ په خوست کې د شمشاد تلویزیون نشو نیوی نشو کوی دلته دستګاه نشته. هیله کوو چې موږ ته دستګاه جوړې کړي چې موږ د شمشاد تلویزیون ووینو او بیا د شمشاد تلویزیون نه هیله کوو چې موږ ته ښکلې ښکلې خپرونې جوړې کړي چې موږ پکې مصروف وو. ستا هیله د شمشاد نه څه ده؟ موږ دا هیله ده چې دی ښکلې خپرونې باید جوړې کړي د افغانستان د خلکو دپاره خصوصا د پښتنو دپاره چې دا ډېر د ویاړ ځای دی چې د شمشاد تلویزیون نوي په خپرونو بوخت دی. ډېره د ویاړ ځای دی. که د شمشاد تلویزیون دلته راشي او یوه انتن یا یوه دستګاه جوړه کړي د خوست خلک به هغوی نه څومره خوشحاله شي خوشحاله به نه شي؟ زه خو په خپل ان سره وایم چې دا په جمهور کې نشي زمو په خوله کې دومره الفاظ نشته مو په ژبه کې چې زه وایم چې دی به څومره خوشحال شي. ستا په نظر باندې دلته د طلوع لمر او نورو تلویزیونونو خپرونې د دې سیمې خلکو لپاره څومره مفیدې او د شمشاد خپرونې خو ته وایي ما په کابل کې د شاد لیدلې وي د شمشاد خپرونې د دې خلکو لپاره څومره مناسبې دي څه نیوکې یعنې د شمشاد تلویزیون باید څه وکړي د دې خلکو لپاره؟ مهرباني ستا په سوال به ځواب وکړو. دومره ویلی شم چې ما تر اوسه شمشاد تلویزیون کابل کې مې لیدلی دی خو دلته په خوست کې موږ دستګاه نه لرو او ځینې شخصي تلویزیونونه جوړ شوي دي لکه المر اریانا او طلوع تلویزیون هغه خپرونې چې د پښتنو ټول د پرسبانو دپاره او باید موږ او تاسو افغانان باید د پرسبانو او پښتنو ترمنځ فرق ونه کړو. ټول یو افغانان یو او ټول باید په ګډه کار وکړو. د شمشاد تلویزیون څه هیله لرئ په خوست کې؟ باید موږ دا هیله لرو چې خوست ته راشي او خوست کې او دستګاه دلته فعاله کړي او موږ د شمشاد تلویزیون سره هر وخت همکار. ورور د تا نوم څه دی؟ ما نوم نوشاد. نوشاد استاد موږ خو دلته راغلي وو خوست ته مسافر درلو د خوست خلکو نه ډېره مننه کوو. تاسو د شمشاد تلویزیون څه هیله لرئ؟ د هغو خپرونې مو لیدلې وي په کابل کې یا په کیبل کې یا په دیش کې که نه څه هیلې ترې لرئ چې موږ محترمه شمشاد تلویزیون ما په کابل کې هم لیدلی دی. ما یوه دقیقه مصاحبه هم پکې کړې ده. شمشاد ډېر ښکلی تلویزیون دی او ډېر ښکلې خپرونې کوي خاص د پښتنو په خاطر دی. دې نه موږ مننه کوو چې دومره ښکلې خپرونې د پښتنو خپرونې خپروي او هیله وي نه کوو چې دلته په خوست کې هم یوه دستګاه فعاله کړي خوست ته راشي دا به ډېر ښه وي. قدرمنو لیدونکو دا چې خوست ته مسافر درلود او د ځوانانو د شمشاد د تلویزیون په ویاړ باندې موږ ته ښه تړونونه وکړل. تاسو شاید لیدلي وي او ویې وینئ دا به څو وارې د شمشاد د تلویزیون نشر کېږي. موږ د ټولو ځوانانو نه چې د خوست په نمایندګۍ دلته راغلي دي موږ ډېره مننه کوو او ډېر ترې خوښ یو. ډېر مېلمهپاله خلک دي ډېر وطن دوسته خلک دي خصوصا څوک چې مېلمه راشي هغو ته ډېر قدر ورکوي. دوی کارونه هم درلودل څوک شاګردان دي څوک مشران خلک وو هم د موږ په خاطر باندې دلته راغلي وو. د دوی نه ډېره مننه کوو. د یوه هیله درلودله چې شمشاد تلویزیون باید دلته یوه دستګاه نصب کړي چې دلته په مستقیمه توګه نشرات ولري. دوی د شمشاد د مسؤلینو نه دا هیله کوي انشاءالله دا پیغام به یې موږ د تلویزیون مسؤلینو ته ورسوو. د تاسو نه د خوست د ټولو خلکو نه مننه خصوصا تاسو چې دلته راغلي د تاسو نه ډېره مننه قدرداني کوم تاسو نه.